د ریاضي صنف درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او وخت مو په خیر. هیله لرو ټول به روغ او جوړ یې. په دې درس کې به د احصایې له برخې بیا هم یوه ډیره په زړه پورې موضوع ولولو. ګرانو زده کوونکو، په ژوند کې چې کله یو لوی هدف ټاکئ، شاید په لومړي ځل دې هدف ته رسیدل درته ناممکن او ستونزمن په نظر درشي. خو هر لوی هدف چې په کوچنیو موخو وویشل شي، نو حتما به خپلو موخو ته په ډیر کم وخت کې ورسیږي. په یاد ولرئ، هر کوښښ چې د ماتې سبب وګرځي، ستاسو د بریاو کچه نوره هم لوړوي او هره بریا ستاسو د ماتې اندازه کموي. ښه نو، زموږ د دې درس موضوع چې د دوه جمله‌ای د توضیح په اړه ده، همدا موخه په درې وړو موخو ویشو. نو راځئ چې د زده کړې موخې په ګډه وګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پایه وکولی شي چې د دوه جمله‌ای توضیح او د برنولي ازمایښت باندې پوه شي، د دوه جمله‌ای تصادفي متحول او د احتمال توضیح زده کړي، د دوه جمله‌ای توضیح معیاري انحراف او اوسط محاسبه کړي. په دې خپرونه کې د ریاضي یوه مهمه موضوع لولو. لومړی به د برنولي ازمایښت او دوه جمله‌ای ولولو او زده به کړو چې د دې ازمایښتونو ترمنځ څه توپیر شتون لري. بیا دوه جمله‌ای احتمال توضیح محاسبه کوو او د درس په پای کې به اوسط او معیاري انحراف په لاس راوړو. په همدې ډول به دوه جمله‌ای توضیح د مثالونو په مرسته تشریح کړو، ترڅو تاسې د دوه جمله‌ای توضیح او د کارونې ځایونو په یو وخت کې زده کړئ. لومړی راځئ دا زده کړو چې د برنولي ازمایښت څه شی دی. هغه تجربه چې یو ځل سرته ورسیږي او یوازې دوه پایلې یعنی بریا او ناکامي ولري، د برنولي د ازمایښت په نوم یادیږي. د مثال په ډول د سکې یو ځل غورځول چې پایله شیر یا خط راوځي، د برنولي د ازمایښت په نوم یادیږي. دا ازمایښت د مشهور ریاضي پوه برنولي په نوم ونومول شو. د برنولي په ازمایښت کې تجربه یو ځل سرته رسیږي او یوازې دوه پایلې لري. دوه جمله‌ای ازمایښت له هغه ازمایښت څخه عبارت دی چې ان ځلې په مستقل ډول له یو بل سره تکرار شي او د هر ازمایښت احتمال یو شان وي. مثلا که چیرې یوه سکه شپږ ځله داسې وغورځول شي، له یو بل څخه مستقل وي او یو شان احتمال ولري، په دې صورت کې دا ازمایښت دوه جمله‌ای ازمایښت په نوم یادیږي. ګلالۍ زده کوونکو، د برنولي له ازمایښت او دوه جمله‌ای سره اشنا سوئ چې د دې دوو ازمایښتونو ترمنځ څه توپیر شتون لري. خو یو ازمایښت باید کوم شرطونه ولري ترڅو دوه جمله‌ای ازمایښت وشمیرل سي. راځئ چې دا شرطونه وګورو. که په یوه تجربه کې لاندې شرایط صدق وکړي، د دوه جمله‌ای ازمایښت په نوم یادیږي. لومړی، ان ځله راکړل شوی ازمایښت یو شان تکراریږي. دویم، هر ازمایښت یوازې دوه پایلې یعنی بریالیتوب او ناکامي لري. دریم، د هر ازمایښت احتمال یو شان وي. څلورم، هر ازمایښت له یو بل څخه مستقل دی. که چیرې په یو ازمایښت کې دا څلور شرطونه صدق وکړي، نو دوه جمله‌ای ازمایښت په نوم یادیږي. اوس به دوه جمله‌ای ازمایښت په اړه یو مثال حل کړو او شرطونه به یې پرې تطبیق کړو. مثال، د دوا جوړولو په یو شرکت کې د یو ډول ناروغۍ د درملنې لپاره دوا جوړیږي. د ښه موثریت د تشخیص لپاره جوړه شوې دوا په 100 تنو په ازمایښتي ډول تطبیقوي، ترڅو معلوم کړي چې د نوموړې ناروغۍ لپاره موثره ده او کنه. آیا دا ازمایښت دوه جمله‌ای ازمایښت دی؟ د دې لپاره چې معلومه کړو یو ازمایښت دوه جمله‌ای دی او کنه، باید څلور شرطونه پرې تطبیق کړو. لومړی باید د ازمایښتونو شمیر چې باید ان ځله یو شان تکرار شي، ځکه چې دوا په 100 تنو تطبیق شوې ده، نو ازمایښتونه یې 100 ځله او یو شان سرته رسیدلی دي. دویم دا چې ازمایښتونه باید دوه پایلې ولري. دا ازمایښت هم دوه پایلې لري. هغه وخت یې پایله بریالۍ ده کله چې دوا مثبته اغیزه وکړي او ناروغ ښه کړي، او هغه وخت یې پایله نابریالۍ ده کله چې دوا اغیز ونه کړي او ناروغ ورسره ښه نشي. دریم شرط دا ده چې هر ازمایښت باید یو شان وي، لکه څنګه چې په واقعي نړۍ کې هر ناروغ د عمر، جنس، د ناروغۍ شدت او نورو ځانګړتیاو له مخې له یو بل سره توپیر لري، خو د ساده کولو او محاسبه کولو لپاره دا کوچني توپیرونه په پام کې نه نیول کیږي او د دوا بریالیتوب مساوي فرض کیږي. څلورم شرط یې دا ده چې هر ازمایښت یو له بل څخه مستقل وي.
څنګه چې په یو شخص باندې د دوا تطبیقول د دوا اغیز بل شخص تر اغیز لاندې نه راولي. نو هر ازمایښت له یو بل څخه مستقل ده. څنګه چې دې ازمایښت د دوه جمله‌یي ازمایښت 4 شرطونه سیټ کړل نو دوه جمله‌یي ازمایښت ورته ویل کیږي. مثال مو په ګډه حل کړ. هیله مند یم دا 4 شرطونه به مو سم زده شوي وي. ښه نو ګرانو زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې دوه جمله‌یي احتمال توضیح زده کوو، ځکه د احتمال د توضیح تابع نظر تصادفي متحول ته تعریفیږي. نو لومړی راځئ دا زده کړو چې دوه جمله‌یي تصادفي متحول څه ته ویل کیږي. د ایکس تصادفي متحول چې د بریالیتوب شمیر د ان دوه جمله‌یي ازمایښت لپاره وښیي د دوه جمله‌یي تصادفي متحول په نوم یادیږي. که یو دوه جمله‌یي ازمایښت ان ځلې سرته ورسیږي او ایکس د بریالیتوب شمیر وښیي، په دې صورت کې ایکس کولی شي څو قیمتونه واخلي چې د دوه جمله‌یي تصادفي متحول په نوم یادیږي. مثلا 6 ځله د سکې غورځول دوه جمله‌یي ازمایښت دی. که په دې ازمایښت کې ایکس د خط راتللو شمیر وښیي، په دې صورت کې ایکس د دوه جمله‌یي تصادفي متحول په نوم یادیږي چې ایکس د 0 1 2 3 4 5 او 6 قیمتونه ځان ته غوره کړي. د ایکس هر قیمت د سکې غورځولو د خط راتللو شمیر ښیي، یعنی د سکې 6 ځله غورځولو سره قیمت ایکس مساوي 0 لاسته راځي، یعنی یو ځل هم خط نه دی راغلی، او ایکس مساوي 3 یعنی له 6 ځلې غورځولو سره 3 ځلې خط راغلی دی. او په همدې ډول د ایکس نور قیمتونه هم توضیح کولی شو. د دوه جمله‌یي تصادفي متحول مو ولوست. دا متحول د ان ځلونو لپاره د دوه جمله‌یي ازمایښت بریالیتوب او نابریالیتوب ښیي. اوس کولی شو دوه جمله‌یي احتمال توضیح تعریف کړو. د دوه جمله‌یي احتمال له توضیح څخه هدف له ان ځله وروسته د دوه جمله‌یي ازمایښت د بریالیتوب د شمیر محاسبه کول دي. ښه ګرانو زده کوونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته د دوه جمله‌یي احتمال توضیح لولو. له موږ سره پاتې شئ، ژر بیرته راګرځو. ګرانو زده کوونکو د احصایې د درسونو په دوام به د خپرونې په دې برخه کې د دوه جمله‌یي احتمال توضیح ولولو. ښه نو چمتو یئ؟ دا په زړه پورې موضوع هم زده کړئ. ښه، ډېر ښه. د دوه جمله‌یي احتمال د توضیح تعریف به په ګډه وګورو. د دوه جمله‌یي احتمال توضیح: که یو دوه جمله‌یي ازمایښت ان ځلې تکرار شي او ایکس یو تصادفي متحول وي چې د ام شمیر بریالیتوب را وښیي، په دې صورت کې د دوه جمله‌یي احتمال توضیح د لاندې فورمول په مرسته لاسته راځي. په دې فورمول کې پی د بریالیتوب احتمال، کیو د نابریالیتوب احتمال او ان منفي ام د ناکامېدو شمیر ښیي. د دوه جمله‌یي احتمال په توضیح کې له ان ځلې ازمایښت څخه د ام ځلې حد اقل بریالیتوب د لاندې فورمول په مرسته محاسبه کیږي. په وروستي فورمول کې د ام ځلې حد اقل بریالیتوب د احتمال محاسبه کولو لپاره هره افاده د ترکیب کا نه تر انه پی په توان د کا ضرب د کیو په توان د ان منفي کا دقیقاً د کا ځلې بریالیتوب احتمال ښیي. او که مجموعه له کا مساوي 0 نه تر ام پورې په لاس راوړو، په دې صورت کې حد اقل ام ځلې د بریالیتوب احتمال لاسته راځي. دا فورمولونه ډیر مهم دي چې په مرسته یې کولی شو د بریالیتوب او نابریالیتوب احتمال په دوه جمله‌یي ازمایښت کې په لاس راوړو. همدارنګه د حد اقل د بریالیتوب ام ځله بریالیتوب یې محاسبه کوو، یعنی له ان ځله ازمایښت څخه حد اقل د ام ځله بریالیتوب احتمال یې په لاس راوړو. اوس به یو بل مثال حل کړو. مثال: 15 تنه په یوې ناروغۍ اخته دي. د درملو له تطبیق وروسته یې د رغېدو احتمال 0.4 اټکل شوی دی. الف: هغه احتمال پیدا کړئ چې 15 تنه روغ شي. ب: هغه احتمال پیدا کړئ چې له 3 څخه تر 4 پورې کسان روغ شي. په دې پوښتنه کې ان مساوي 15 د ناروغانو شمیر ښیي چې درمل یې پرې تطبیق شوي دي. د رغېدو احتمال پی مساوي 0.4 او د نه رغېدو احتمال کیو مساوي 1 منفي پی دی
چې د پی قیمت په وضع کولو سره کیو مساوي یو منفي 0.4 په لاس راځي چې د تفریقولو څخه وروسته 0.6 په لاس راځي. په الف جز کې د 5 ناروغانو د رغېدو احتمال محاسبه کوو. له دې فرمول نه ګټه اخلو چې احتمال د پی ایکس مساوي ام مساوي د له ترکیب ام نه تر ان پی په توان د ام ضرب د کیو په توان د ان منفي ام په دې فرمول کې قیمتونه وضع کوو. نو لیکو چې احتمال د پی ایکس مساوي 15 مساوي د له ترکیب د 5 نه تر 15 0.4 په توان د 15 ضرب د 0.6 په توان د 15 منفي 15 سره مساوي کېږي له 15 فاکټوریل پر 15 فاکټوریل ضرب د 15 منفي 15 فاکټوریل ضرب د 0.012 ضرب د 0.6 کل په توان د 10 سره. کولی شو 15 فاکټوریل په انکشاف یافته شکل هم ولیکو چې تقریبا مساوي کېږي له 15 ضرب د 14 ضرب 14 ضرب 12 ضرب 11 ضرب د 10 فاکټوریل پر 120 ضرب 10 فاکټوریل ضرب د 0.012 ضرب د 0.00004 سره چې د ساده کولو څخه وروسته 303 ضرب 0.00102 ضرب 0.00004 سره کېږي چې د ضربولو څخه وروسته تقریبا مساوي کېږي له 0.1859 سره. په پایله کې مو محاسبه کړل چې د 15 تنه ناروغانو د رغېدو احتمال تقریبا 0.1859 دی. اوس د بي جز حلو. په دې جز کې له 3 څخه تر 4 د ناروغانو د رغېدو احتمال غوښتل شوی دی. د دې فرمول د محاسبه کولو لپاره باید د 3 او 4 ناروغانو د رغېدو احتمال له یو بل سره جمع کړو. نو له دې فرمول څخه ګټه اخلو چې احتمال د پی ایکس کوچنی او مساوي ام مساوي د له مجموعه د کا مساوي 0 نه تر ام ترکیب د کا نه تر ان پی په توان د کا ضرب کیو په توان د ان منفي کا. احتمال د پی ایکس لوی او مساوي 3 او کوچنی او مساوي 4 مساوي کېږي له احتمال د پی ایکس مساوي 3 جمع احتمال د پی ایکس مساوي 4 چې دا مساوي کېږي له مجموعه د کا مساوي 3 نه تر 4 پورې ترکیب د کا نه تر 15 0.4 په توان د کا ضرب د 0.6 په توان د 15 منفي کا سره. دلته د کا پر ځای قیمت وضع کوو چې ترکیب د 3 نه تر 15 0.4 په توان د 3 ضرب 0.6 په توان د 15 منفي 3 جمع ترکیب د 4 نه تر 15 0.4 په توان د 4 ضرب 0.6 په توان د 15 منفي 4 سره کېږي چې د ساده کولو څخه وروسته تقریبا 455 ضرب 0.004 ضرب 0.0028 جمع 1315 ضرب 0.025 ضرب 0.00382 سره کېږي چې د ضربولو څخه وروسته تقریبا 0.00385 جمع 0.128 په لاس راځي چې د جمع حاصل مساوي کېږي له 0.1901 سره. له 3 څخه تر 4 پورې د ناروغانو د رغېدو احتمال له 0.1901 سره مساوي دی. ګلالۍ زده کوونکو هیلهمند یم د مثال په حال به پوهېدلي. د 2 جمله‌یي احتمال د ترکیب او اشاري قاعدې په نظر کې نیولو سره محاسبه کول پیچلی او وخت نیونکی کار دی او ډیر وخت علمي حساب ماشین ته اړتیا وي. سربیره پر دې په دې محاسباتو کې اشاري شمیر تر 5 رقمونو پورې راونډاپ کیږي ترڅو مناسب نږدې احتمال ترلاسه شي. اوس به یو بل مثال حل کړو. مثال د پیچونو د تولیدولو داسې یو ماشین په پام کې ونیسئ چې د تولید شوو پیچونو 1% یې نیمګړي وي. د دې احتمال پیدا کړئ چې په 200 دانۍ بکس کې هیڅ نیمګړی پیچ شتون نه لري.
د پیچونو د تولید ماشین چې 1% ناقص دی، یعنی له 100 پیچونو څخه یو پیچ ناقص یا خراب تولید کړی دی، مونږ دا احتمال پیدا کوو چې په 200 دانه‌یي بکسه کې هیڅ ناقص پیچ شتون ونه لري. په دې مثال کې n مساوي 200 د پیچونو شمیر راښیي. د یو ناقص پیچ د شتون احتمال p مساوي 1% مساوي 0.01 دی او د جوړ پیچ د شتون احتمال q مساوي 1 - p یا 1 - 0.01 مساوي 0.99 دی او m مساوي 0، یعنی هیڅ ناقص پیچ په بکس کې نه وي وڅېړو. د دې معلوماتو له مخې د دې احتمال چې په 200 تایي بکس کې هیڅ ناقص پیچ شتون ونه لري عبارت دی له احتمال د پی ایکس مساوي m مساوي ترکیب د m نه تر n p په توان د m ضرب د q په توان د n منفي m سره. د قیمتونو په وضع کولو سره لرو چې احتمال د پی ایکس مساوي 0 مساوي کیږي له ترکیب 0 نه تر 200 پورې 0.01 په توان د 0 ضرب 0.99 په توان د 200 منفي 0 سره، چې د ساده کولو څخه وروسته تقریبا 1 ضرب 1 ضرب 0.1339 سره مساوي کیږي، چې د دوی د ضرب حاصل مساوي ده له 0.1339 سره. د ناقص پیچ د نشتون احتمال تقریبا 0.1339 دی. مثال مو حل کړ. هیله لرم له جزئیاتو سره به مو دا مثال زده شوی وي. اوس به د درس وروستۍ موخې ته راشو، یعنی د دوه جمله‌یي احتمال د توزیع معیاري اوسط به محاسبه کړو. د مجازات تصادفي متحول د اوسط او انحراف فرمول خو مو زده کړی دی. په همدې ډول د دوه جمله‌یي تصادفي متحول هم یو مجازا متحول دی. نو له هغه فرمولو څخه کار اخلو، اوسط او د دوه جمله‌یي احتمال د توزیع معیاري انحراف په لاس راوړو. که n د ازمایښتونو شمیر او p دوه جمله‌یي ازمایښت د بریالیتوب احتمال او q د نابریالیتوب احتمال وي، په دې صورت کې اوسط له دې فرمول څخه لاسته راوړو چې x بار مساوي ده له np او په همدې ډول معیاري انحراف له s مساوي جذر د npq فرمول څخه حاصلیږي. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، اوس د همدې فرمولونو په مرسته یو مثال حلو. مثال: د پانقراس د سرطان د اخته کېدو خطر د هرو 88 کسانو څخه په یو کس کې لیدل کیږي. د بیلګې په ډول 200 کسان تصادفي ټاکل شوي دي. که فرض کړو چې x د هغو کسانو شمیر ښیي چې په دې ناروغۍ اخته کیږي، الف د x تصادفي متحول د احتمال توزیع محاسبه کړئ. ب د x تصادفي متحول معیاري انحراف او اوسط په لاس راوړئ. په دې مثال کې د x تصادفي متحول د هغو خلکو شمیر ښیي چې په راتلونکي کې په دې ناروغۍ اخته کېدای شي. د احتمال د محاسبه کولو لپاره د دوه جمله‌یي له فرمول څخه ګټه اخلو. په دې مثال کې د خلکو شمیر 200 تنه دی، نو n مساوي 200 کیږي. که p په ناروغۍ د اخته کېدو احتمال وي، نو p مساوي 1/88 مساوي 0.012 دی. د یو کس روغتیا په q مساوي 1 - p ښیو، چې 1 - 0.012 مساوي کیږي له 0.982 سره. اوس نو له احتمال د پی ایکس مساوي m مساوي ترکیب د m نه تر n p په توان د m ضرب د q په توان د n منفي m فرمول څخه ګټه اخلو، ترڅو په دې ناروغۍ د m کسانو اخته کېدل محاسبه کړو، چې ترکیب m نه تر 200 0.012 په توان د m ضرب د 0.982 کل په توان د 200 منفي m کیږي. د دې فرمول په مرسته په ناروغۍ د m کس اخته کېدل محاسبه کیږي. په دې ځای کې m کولی شي له 0 څخه تر 200 قیمت واخلي، داسې چې که m مساوي 0 وي، په دې معنی چې هیڅوک په دې ناروغۍ اخته نه دی. اوس احتمال لاسته راوړو چې احتمال د پی ایکس مساوي 0 مساوي کیږي له ترکیب د 0 نه تر 200 پورې 0.012 کل په توان د 0 ضرب 0.982
9 کل په توان دی 200 منفي 0 چې د ساده کولو څخه وروسته 1 ضرب 1 ضرب 0.982 کل په توان دی 200 سره مساوي کیږي چې دا تقریبا مساوي کیږي له 0.0 سره. له محاسبې څخه وروسته معلومه شوه چې د هیڅ کس د اخته کېدو احتمال تقریبا 0.0 دی. اوس راځئ چې اوسط او معیاري انحراف پیدا کړو. پوهیږو چې دوه جمله‌ای توضیح اوسط له اکس بار مساوي ان پی فورمول څخه په لاس راځي په داسې ډول چې ان مساوي 200 او پی مساوي 0.018 دی. نو 200 ضرب 0.018 مساوي کیږي له 2.56 سره. نو په دې ناروغۍ د اخته کېدو اوسط له 200 کسانو څخه 2.56 کسان دي. اوس معیاري انحراف په لاس راوړو. معیاري انحراف د اس مساوي جذر دی ان فی کیو فورمول په مرسته محاسبه کیږي. داسې چې ان مساوي 200 پی په دې ناروغۍ د اخته کېدو احتمال او کیو مساوي 0.99 په ناروغۍ د نه اخته کېدو احتمال دی. نو اس مساوي جذر دی ان پی کیو مساوي کیږي له جذر دی 200 ضرب 0.018 ضرب 0.982 سره. 200 ضرب 0.018 د ضربېدو څخه وروسته جذر دی 2.56 ضرب 0.982 په لاس راځي چې د دې د ضرب حاصل جذر دی 2.5232 په لاس راځي چې دا تقریبا مساوي کیږي له 1.6 سره. د دې تصادفي متحول معیاري انحراف 1.6 په لاس راغی. خو دا عدد څه معنا لري؟ 1.6 عدد دا راښیي چې واقعي پایله معمولا د 1.6 بدلون سره د اوسط شاوخوا شتون لري. یعنی که څو ځله 200 کسیزه ډله وټاکو د اخته کېدو کسانو شمیر به د 2.56 جمع 1.6 او 2.56 منفي 1.6 ترمنځ یا هم د 1 نه تر 4 کسانو پورې وي. ګرانو زده کوونکو د دوه جمله‌ای توضیح معیاري انحراف او اوسط مو په لاس راوړ. هیله مند یم د مثال په حال به پوهېدلي یئ. د خپرونې وروستیو شیبو ته رارسېدلي یو. له خدای پامانۍ مخکې د دې درس مهمو ټکو ته لنډه کتنه کوو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې هغه تجربه چې یو ځل سرته ورسیږي او یوازې 2 پایلې یعنی بریا او ناکامي ولري د برنولي د ازمایښت په نوم یادیږي. د برنولي ازمایښت چې ان ځله تکرار شوی وي او له یو بل څخه مستقل وي د 2 جمله‌ای ازمایښت په نوم یادیږي. که 2 جمله‌ای ازمایښت ان ځله تکرار شي او اکس تصادفي متحول وي چې ام شمیر بریالیتوب راوښیي، نو په دې صورت کې د 2 جمله‌ای د احتمال توزیع د لاندې فرمول په مرسته محاسبه کیږي. له ان ځلې ازمایښت څخه د 2 جمله‌ای احتمال توزیع حد اقل د ام ځلې بریالیتوب احتمال د لاندې عمومي فرمول په مرسته محاسبه کیږي. د 2 جمله‌ای توزیع معیاري انحراف او اوسط د لاندې فرمول په مرسته محاسبه کیږي. قدرمنو لیدونکو خپرونه مو تر همدې ځایه وه. هیله مند یم کومې موخې مو چې د درس په پیل کې ټاکلې وې ورته رسېدلي به وئ. د دغو مفاهیمو زده کول تاسې سره د احصایوي معلوماتو په درک کولو کې ډیره مرسته کوي. د دې سبب کیږي چې پر یوه ډیټا د دې مفاهیمو په تطبیق سره لا ډیر مهم معلومات ترلاسه کړئ. د احصایې نور درسونه به په راتلونکي خپرونو کې ولولو. تر هغې مو په لوی او مهربان رب سپارم.